بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل په ښار کې تصفیوي عملیات لا هم جریان لري. اکثریت بعضې ساحې تصفیه شوي دي، بشپړې شوي دي او ځینې ځایونه لا هم پاتې دي. نو چې کله هم تصفیه مکمله شي، دا چې په تصفیه کې څو اراده موټر د دولت اړوند همدغه شانتې سلا یا نور مهمات موږ ترلاسه کړي دي. انشاءالله په د رهبرۍ په سطحه به یې د رسنیو سره شریک کوو. بیا هم د کابل په ښار کې د تصفیه‌ایي عملیات په جریان کې هغه کې لاسته راوړنې خو د کلکان په ولسوالۍ کې څو میزایل و، همدغه شانتې د څلورمې حوزې په ساحه کې موږ د یو کور څخه 10 راکټ رانچر امریکایي هغه هم ترلاسه کړل. او د 18مې حوزې په ساحه کې په لومړیو کې د تصفیات په لومړۍ ورځ کې موږ یو تن هېوادوال د اختطافګرو له منګرو څخه وژغورلو. همدغه شانتې پرون موږ د 14مې حوزې په ساحه کې یو تن هېوادوال چې 4 نفرو اختطاف کړی و، د تصفیه‌ایي عملیاتو په جریان کې موږ هغه کشف وموندلو، کورنۍ ته مو نن وسپارلو. د دې پېښې په تړاو باندې موږ 4 تنه اختطافګر چې د دوی خپل مشر د اختطافچیانو مشر هم پکې موجود و، هغه موږ ونیول، د قانون منګولو ته مو وسپارل. او په نورو حوزو کې موږ زیاتره سلا غیر قانوني هغه سلا چې د دولت اړوند وه یا موټرې چې د دولت اړوند وې د ځینو کړیو لخوا وړل شوي وو، هغه مو بیرته ترلاسه کړل. انشاءالله خپل ارګان یا خپل اداراتو ته به وسپارل شي. هر هغه سلا چې څوک جواز ولري، یو خو تېرې ادارې تجارانو ته جوازونه ورکړي وو، هغوی بیرته په نوي حکومت کې تازه کړي نه دي، جوازونه یې نه دي ترلاسه کړي. هغې دپاره موږ یو شکل جوړ کړی دی. موږ د تېرې ادارې په جواز باندې چې د چا سره سلا وي هغه ترې وړو، خو دوی ته یو رسید ورکوو. د هغې رسید له مخې بیا کولی شي چې مربوطه حوزې ته د کابل د امنیې قومندانۍ له لارې ورشي. هغوی بیرته بیا یو اجازتنامه ورکوي، هغه سلا ګوري، فلټر کوي چې دا سلا د کومې موخې لپاره کارول کېږي. آیا رښتیا هم تجار د ځان د حفاظت لپاره یا د کور د حفاظت لپاره استعمالوي که د بلې موخې لپاره. دلته اکثریت د تېرې ادارې په مهال داسې شوي دي چې زیاتو کسانو ته اختطافچیانو ته یې د سلا جوازونه ورکړي. نو موږ مجبور یو چې دا سلا فلټر کړو، ویې ګورو، نو بیرته چې قانوني جواز ولري یا قانوني شکل ولري موږ مسله خپل مالک ته سپارو. یو خو زموږ افغانستان د طبیعي د یو کور کې د ځان د حفاظت لپاره هم سلا وي، یو میل ټوپک، 2 میله ټوپک وي. نو هغوی نه موږ فقط هغه ټوپک ورو یو رسید ورکوو شخصي سلا وي. او یو بعضې ځایونو کې داسې پېښ شوي دي چې د دولت مهمات یا په زیاته اندازه سلا ورسره وي یا زیات موټر یې بولي وي. نو طبیعي د هغې کس څخه پوښتنه کېږي چې تا ولې بولي وو، د کوم موخې لپاره تا وړي وو، ولې دې غلا کړي وو. نو یو معلومات به ترې کېږي. نو هغه چې د چا شخصي سلا وي هغوی ته کوم ضرر نه رسي، فقط سلا ترې وړل کېږي، بیا هم په یوه اصولي لار باندې بیرته سلا ورته سپارل کېږي. عملیات خو به لا هم روان دي، جریان لري. په دې برخه کې موږ د هېوادوالو څخه غوښتنه کوو چې دوی په دې عملیاتو کې موږ سره همکاري وکړي. هر هغه اشخاص چې د نظام او د ولس په خیر نه دي، دوی په توان دي موږ ته یې په ګوته کړي تر څو موږ یې وکولی شو چې هغو کسان د قانون منګولو ته وسپارو، یا هغه سلا یا مهمات چې زموږ د دولت اړوند دي. د هغو خلکو وروڼو نه مو دا غوښتنه ده چې دوی وړي دي چې موږ ته یې بیرته ژر وسپاري تر څو د تصفیه عملیاتو جریان ژر پای ته ورسي. نو د کابل ښاریان که څه هم زموږ سره همکاره دي، زموږ سره ناسته پاسته لري، نو بیا هم له دوی څخه موږ غوښتنه کوو که بیا هم دوی ته چېرته امنیتي تهدید مخامخ وي، دوی کولی شي زموږ سره په 100 شماره باندې اړیکه ونیسي او موږ له پېښې څخه به خبره کړي تر څو زموږ امنیتي ځواکونه دوی ته رسیدګي وکړي. همدغه شانتې هغه مشکوک کسان چې دوی ویني یا یې پېژني یا یې په اړه باندې معلومات لري، څومره هم ژر چې کېږي اړوند حوزې ته د خبر ورکړي تر څو هغه کسان چې موږ ژر د قانون منګولو ته وسپارو.